د سفارتکار ښاغلي خلیلزاد کابل ته سفر یوازې د امریکایي وګړي د راخلاصېدو سره تعلق نه ساتي. If we're going to give them money, it's okay. But I want them to give us back our military equipment that they... دا سفر او د دې په شا مقاصد څه دي؟ دې کې د امریکا په بګرام هوایي میدان باندې نظر، د چین په دغه سیمه کې نفوذ او د هغې مقابله کول او په سیمه کې اوږدمهاله سټراټیژیک مقاصد هم شته دی. When I see that, I get angry. دا مقاصد څرنګه په دومره دعوه سره موږ ویلی شو، په ځای د دې چې اټکل وشي، وسوسې وشي او خپل خیالات ښکاره کړی شي، هم د خلیلزاد په خپلو خبرو کې په واشنګټن ډي سي کې د هغه په ټویټونو کې دا ډیره واضحه ویل شوې ده چې په مستقبل کې په سیمه کې څه کیدونکي دي. راځئ چې نن په دې موضوع باندې بحث وکړو او په سیمه کې د راتلونکو بدلیدونکو حالاتو جایزه واخلو. ستړي مشئ، زه رحمان بونری یم، دا بی کاسټ دی. دا افغانستان لپاره ځانګړي پخواني استازي او سفارتکار ښاغلي خلیلزاد کابل ته سفر په موضوع باندې په مطبوعاتو کې تاسو بحثونه یې یو بحث دا دی چې هغه امریکایي وګړی کوم چې په 2 کالو نه د طالبانو په قید کې و، طالبانو د خلیلزاد په قول د خیرسګالۍ د جذبې لاندې پرېښی دی. دا وګړی ښاغلی جورج ګلیزبن نومېده. زمونږ دا څوک اوسئ کول دا مقصد دی. 4 مقاصد اوس هم امریکا لري چې افغانستان د دې نقطه نظر نه د امریکا لپاره د دې اهمیت سیوا کوي. یو خو دا دی چې امریکا په دغه سیمه کې یو چین سره سیالي چې دا پټه پناه خبره نه ده. یو غټ توکی په دې کې چې دی هغه د بګرام هوایي میدان دی. بګرام هوایي میدان د افغانستان دی او په افغانستان کې دی. ټرمپ البته دا غواړي. It's called Bagram and we were going to keep that because of China, not because of Afghanistan. دویم نقطه دا چې امریکا خپل وګړي را آزاد کړي یا د هغو چې کوم هلته کې متحدین دي یا ملګري دي د هغو د دفاع یو بندوبست وکړی شي. د دې تفقتو سره که د ښاغلي خلیلزاد ټویټونه دي اوس دې ته مونږ وګورو نو دا ټولې خبرې پکې هغه کړي دي یا په ایکس باندې چې کوم پوسټونه کړي او د هغې نه ډېره ښکاره اشاره معلومیږي چې امریکا په سیمه کې د ښاغلي ټرمپ انتظامیه چې دا څه کوونکې ده. د دې نه مخکې چې زه د ښاغلي خلیلزاد دغه پوسټونه تاسو ته ووایم ترتیب سره، یعنی د 14 مارچ نه ونیسه تر 22 مارچ پورې په دې منځ کې د دې نه مخکې ښاغلي ټرمپ څه خواهشات لرل، ځکه چې دا د خلیلزاد ذاتي خواهش خو نشي کېدی. دا د امریکا د باندنو چارو د ښاغلي ټرمپ د انتظامي د باندنو چارو چې کوم خواهش دی هغه دی. ټرمپ په انتخابي کمپاین کې هم د بګرام هوایي میدان ذکر کوو، هغه د امریکایي وسلې هم ذکر کوو او په 15 اګست کال 2021 باندې د امریکا د افغانستان د راوتلو ذکر هم کوو. خو وروستي چې کوم 2 ټکي دي مهم ټکي دي او 2 ځله یې کړي دي، زه د هغې یادونه وکړم چې ټرمپ په دې هکله په خپله څه ویلي دي او څه خواهش لري. ښاغلي ټرمپ یو چې خبره هم کړې وه هغه په وایټ هاوس کې وه. په وایټ هاوس کې ښاغلي ټرمپ داسې ویلي چې and you know who's occupying it right now, China. یعنی تاسو ته معلومه ده چې بګرام هوایي ډګر قبضه دا وخت چا سره ده؟ د ټرمپ په قول د چین سره. او هغه وایي چې دا ورته پرېښي چا ده؟ ښاغلي بایډن، پخوانی چې دغه کوم انتخابي رقیب و یا مخالف و، پخوانی انتظامي مشر و، په هغه باندې دا تور پورې کړی دی. بیا هغه دا هم وویل په دغه خبرې په وخت باندې چې د امریکا په 15 اګست کال 2023 کې له افغانستان راوتل چې وو دا یو بدترین انتظام و او شرمناک انتظام و. د ټرمپ بیا دا ویلي دي چې د دې راوتلو سره د امریکا ډیره بې کچه غټه وسله پاتې شوه. 777,000 rifles and guns. Think of that. How do you... بیا دویمه خبره چې هغه کومه کړې وه او چې هغه ماته ډیره مهمه ښکاري او هغه ځای کړې وه کله چې زه په 22 فروری کال 2015 باندې، یعنی د نن نه یو میاشت مخکې په هغه غونډه کې موجود وم تر 3 ورځو پورې په کوم کې چې ټرمپ او ایلن مسک او د امریکا د اوسنی د مرستیال صدر چې دی دم ویناګانې وکړې. خو ټرمپ وینا ته ما په غور غوږ نیولی و. هغه پکې ډېر اوږد بحث وکړو د افغانستان په موضوع باندې او اوږد بحث کې یو ټکی دا ډېر مهم ټکی چې ما ته ښکاري هغه دا If we're going to pay them, I want to get that equipment back, okay?
د صدر ټرمپ وسله بیا بیرته اخلي که نه اخلي، طالبانو دغه وسله ژوندۍ ساتلې ده، روغه ساتلې ده، ماته کړې ده، ورکوي که نه ورکوي. په ممکنه توګه دا ډېر مهم ټکی نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دی هغه بګرام هوایي ډګر دی، او د بګرام هوایي ډګر امریکا لپاره اهمیت ولې دی، امریکا په دې نظر ولې ساتي. طالبان په ممکنه توګه ښاغلي خلیلزاد چې کومه خبره کړې ده د خیرسګالۍ د جذبې لاندې د امریکایي وګړي پرېښودل، په ممکنه توګه باندې په دې باندې هم تر څه حده پورې که څه هم هغه به تیار نه معلومیږي، خو څه پیشرفت یا پرمختګ چې دی د هغې امکانات شته دی. اوس به راشو ښاغلي خلیلزاد ته. ښاغلی خلیلزاد چې کله کابل ته نه وتلی، د دې نه مخکې په 14 مارچ باندې هغه یو پوسټ وکړ په ایکس باندې. هغه ولیکل چې چین چې دی په دغه سیمه کې د هغو فعالیتونه چې دي هغه د هغې یادونه وکړه، او په ځانګړې توګه هغه داسې وویل چې د معدني زیرمې چې دي په دې باندې هغه کار کوي، او نظامي کار دغه چې موجودګي ده هغه یې داسې وګڼله چې داسې ښایي چې چین د امریکا او د دې د ائتلافیانو لپاره سټراټیجیک چلند جوړېږي په سیمه کې. د چین چې کوم نظامي هلې ځلې دي د هغه د امریکا او د ائتلافیانو لپاره نظامي چلند جوړېږي. دا ډېر مهم ټکی دی. په 14 مارچ باندې ښاغلي خلیلزاد یو ټویټ کړی دی. بیا په 18 مارچ باندې ښاغلي خلیلزاد یو بل ټویټ وکړ. اوس دې ته وګورئ، د کابل تګ نه مخکې دا سیکوینس درته زه وایم. هغې کې دی ویل چې د افغانستان او عراق د تجربې په رڼا کې ښایي ښاغلی خلیلزاد صاحب لیکي چې خلکو ته د نوي نظام سره د عادت کېدلو لپاره یو وخت پکار وي. یعنی نوی نظام کوم ځای راغلی دی؟ په کابل کې راغلی دی، او ډېره مخکې په عراق کې و د صدام حسین نه وروستو. نو هغه ویل چې په دې کې په ممکنه توګه باندې تعدي نه دي کول پکار، وخت ورکول پکار دي. خلیلزاد ځي کابل ته، امریکایي وګړی راخوشی کېږي، امریکا باګرام هوایي میدان غواړي. هوایي میدان دا وخت د طالبانو په لاس کې دی. ښاغلی خلیلزاد په 18 مارچ باندې وایي چې خلکو ته د نوي نظام سره عادت کېدلو لپاره لږ وخت پکار دی. یعنې تاسو په خپله دا 2 ډاټس کنیکټ کولی شئ. او بیا هغه دا هم ویلي و چې کیدای شي چې په افغانستان کې د امریکا بیړه یو تېروتنه وه، یعنې داسې نه و کول پکار. او بل دا ټکی هم ویلی شاید د بګرام بیا نیول او د اوږدمهاله سټراټیجیک حضور برخه وګرځي. خلیلزاد چې کومه اشاره کړې ده په دې کې هغه ټکی چې کوم لیکلی ټرانزیشن پیریډ، یعنې په حکومتونه بدلېدو کې دا موده چې ده او دې ته په وخت ورکولو کې چې دا ډېر اهمیت لري. او هغه ویل چې دا یو هوښیار انتخاب کیدای شي. که د تېر وخت راز نه زده کړه کوئ نو باید خلکو ته ډېر وخت ورکړی شي. د اړتیا لري وایي څومره چې موږ باور درلود څه نوي حالات د نوي حالاتو سره خلک عادت شي، خپل ژوند تنظیم کړي او د خپل سیاسي راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د خپل سیاسي راتلونکي په اړه پرېکړه چې ده په ممکنه توګه په دې کې دا اشاره هم موجود وي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو واکمني نه مني یا د واکمنۍ باندې اعتراض موجود دی، یا پخواني سیاسي مشران دي، جمهوري مشران دي، نظامي پوځي مشران دي، په بهر هیوادونو کې دي، په ممکنه توګه باندې په پس منظر کې یعنې طالبانو سره د خبرو اترو یو لاره هم روانه وي. اوس دغه تفصیل نه که موږ راشو، د دې خبرې شالید تاسو ته معلوم دی چې په 2001 کې چې کله طالبان کابل سقوط شو، طالبان په واک کې راغلل، نو په مزه ځینې اخبارونو مطبوعاتو ویل چې بیا خلک د هغو د چلند سره د شروع کې چې راغلی کم چلند و وروستو د هغې سره عادت کېدل شروع شو. خلیلزاد په ممکنه توګه دې ته هم اشاره کړې وي. اوس د عراق ذکر موږ وکړو، نو د عراق ذکر د کردستان، شمالي عراق د کردستان نه بغیر نیمګړی معلومیږي. امریکا که په بګرام کې وي، شمالي کردستان ورته هم نږدې دی، او که په شمالي عراق کې وي نو دغه ځای ورته هم نږدې دی. څنګه چې ما په یو تېر شوي بیکاسټ کې ویلي وو چې چین، تهران او چین، ایران او روس چې دی هغه په سیمه کې خپل نفوذ سیوا کوي. دا نفوذ چې دی د دې ډېرې برخې دي. د تایوان خبره ده، د جنوبي سمندرګي خبره ده، په چین کې په سیمه کې د چین د اقتصادي راهدارۍ خبره ده. ما دا هم ویلي چې کم خلک چې دا فکر کوي چې په سیمه کې یو نوې جګړه، نړیواله جګړه شروع کېدونکې د هغې ته اشاره ده. امریکا د دې نه په شا پاتې کېدل او د دې نه غلي کېناستل، د دې امکانات نشته دی. نو آخري نقطه که تاسو وګورئ نو په 22 مارچ باندې ښاغلی خلیلزاد وایي چې د کردستان د وزیر اعظم ښاغلي مسرور بارزاني سره نوروز وکړو، ملاقات یې وکړ، او دا چې دا د امریکا په شمالي عراق کې اوږدمهاله حضور ته یو واضحه او ښکاره اشاره ده چې هغه د کابل نه بیا هغه ځای ته لاړ. اوس اصلي پیغام څه دی د دې خبرې؟ د ښاغلي خلیلزاد د کابل ته د تګ، د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونو، او د دې نه مخکې دا ټویټونه څلور چې مسلسل د کړي دي 14 مارچ 22 مارچ پورې، په دې کې یعنې دا اشاره کېدی شي چې
امریکا دا پریکړه کړې ده ښاغلي ټرمپ چې څنګه اشاره کړې وه چې بګرام هوایي میدان کم سے کم کوم وسله وانه غوښتل شي او د امریکا په بلیونو ډالرو څنګه چې دی وایي چې دی کابل ته ورکوي د بشري مرستو لپاره دا روانې وي جاري وي نو د کابل د بګرام هوایي اډه چې دا باید امریکایانو ته بیرته ورکړی شي یا واغستل شي او دا د دې لپاره اوږدمهاله پلان وي په ذهن کې او لنډمهاله اقدامات چې دي طالبانو سره د خلیلزاد ملاقات چې دی په دې باندې باز شوی وي دا ښکاره خلیلزاد ټویټونه او کابل د سفر ښکاره د دې خبرې یو اشاره ورکوي چې ټرمپ اداره غواړي افغانستان ته سټراټیجیک اهمیت ورکړي او چین مخنیوي وکړي او شاید بګرام د بیرته اغوستلو لپاره یو زمینه برابره کړي تاسو کولی شئ چې په دې باندې خپل نظر موږ ته وښایئ په دې باندې تاسو خپل تجویزونه راکړئ آینده بي کاسټ هم په دې موضوع باندې د نورو څېړونکو سره خبره وکړی شي د افغان طالبانو خبرې ته غوږ ونیول شي ښاغلی خلیلزاد چې کله واشنګټن ته ستون شي هغه څه وایي او د دې وروستو بیا امریکا کوم بل پلاوی ځي یا طالبانو سره بل کوم رابطه کېږي په دې موضوع باندې به موږ هم کوشش کوو تاسو کولی شئ چې په دې بي کاسټ ته په یوټیوب باندې چې کوم کمنټ سیکشن دی په دې کې موږ ته خپل نظر ولیکئ او راولیږئ زه رحمان بونری یم خپل خیال ساتئ